السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ امید لرم چې ښه به یې. دوستانو، د شیخ ادریس مولانا یو شارټ غونتی ویډیو د په دې سایټ باندې لکه خصوصي د ټیک ټاک جنکو او هلکانو دپاره دا نو ډېر زبردست بیان دی. راځئ چې وګورو یو شارټ غونتی او د ډمانو زنانه او دا جنکې دا پیغلې جنکې دي ته دا درخواست کوم زما لوڼو زما بچو زما لوڼو زما بچو د انګریزانو د ډمانو پېښې مه کوئ بچې. په خدای اړه مې خفه کېږي زما اواز چې څومره اوري که په کیسټ کې اوري که په موبایل اوري ټولو ته وایم چې بچې د انګریزانو پېښې مه کوئ او د ډمانو پېښې مه کوئ. د بیبي فاطمې پېښې وکړئ او د بیبي عایشې پېښې وکړئ. شکل د عایشې بیبي په شان جوړ کړئ او شکل د فاطمې بیبي په شان جوړ کړئ. خشته شکلونه جوړ کړئ. پرده وکړئ. پرده دا ستاسو دا ښکلي وجودونه مې په دوزخ نه دي پېرزو. ګورئ رسول الله مبارک فرمایي چې اخره زمانه کې به داسې ښځې راشي کاسیات عاریات جامې به یې اغوستې او بربنډې به یې. بالکل نری لباس دی که نه نو بربنډه شوه مټې به ښکارئ کټ لستوڼو والا نو ښکاره شوه. پړونې نشته نو سر ښکاره شو. برقه نشته نو سټ او سر او لاندې ښکاره شو. او تنګ په پنسې د ګیټو ګیټې لاندې ښکاره شوې او تنګ تروش جامې مایلات ممیلات چې په لاره ځي د جنت خوشبو به بوی نه کړي. او په یو روایت کې راځي چې لومبې به جهنم په دې خلکو په دې جنکو غرغنډه کړي. الله اکبر. لعن الله المشبهین بالنساء لعن الله المترجلات. هغه ښځې چې د سړو په شان پېښې کوي په خبرو کې په چال کې په جامو کې. پیغمبر مبارک خیره کړی دی چې خدای دې د خپل رحمت نه لرې خدای دې په لعنت نازل لعن الله المخنث. زمون خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په هم لعنت ویلې په هغه جنکو باندې په هغه ښځو باندې چې د سړو پېښې کوي. د سړو غوندې په لارو کې ګرځي د سړو غوندې